सर बकाफ सर बुलंदियो बंदियो बंद जिंदाबाद 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 सर बकाफ सर बुलंदियो बंदियो बंद जिंदाबाद 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 देवबंद कभी दीन ता खिदमत टोल जहान ता सरगन जिंदाबाद 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 देवबंद जिंदाबाद 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 देवबंद सर बकाफ सर बुलंद देवबंद जिंदाबाद 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 देवबंद जिंदाबाद 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 देवबंद कभी दीन ता खिदमत टोल जहान ता सरगन जिंदाबाद 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 देवबंद जिंदाबाद 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 देवबंद पैरवान पर ख़ियाद इमाम आज़म ख़त्म कोड़े तल दवक्त हार फितना पैरवान पर ख़ियाद इमाम आज़म ख़त्म कोड़े तल दवक्त हार फितना ख़त्म कोड़े तल दवक्त हार फितना खुदे दिसात हर वाश हर आन सर बुलंद खुदे दिसात हर वाश हर आन सर बुलंद जिंदाबाद 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 देवबंद जिंदाबाद 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 देवबंद सर बकाफ सर बुलंद देवबंद देवबंद जिंदाबाद 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 देवबंद जिंदाबाद 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 देवबंद कभी दीन ता खिदमत टोल जहान ता सरगन जिंदाबाद 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 देवबंद जिंदाबाद 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 अल्हम्दुलिल्लाह हज़रतिल जलाला वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिर रिसाला व अला आलिहि व सहबिहि الذين هم أهل الفضل والعدالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام مشایخ اعظام او د شهرای علم هم سفر او هم قدم الګرو زمون دغه نننۍ اجتماع چې د عظمت علماء دیوبند او عظمت فقها کانفرنس په عنوان سره د دې انعقاد شوی دی یقینا محترمو د افغانستان پاکستان نه زمون طلبا علما او زمون مسلمانان ورونو محترمو هغه دغه ځای ته تشریف راوړی دی نن ستاسو په علم کې به یې محترمو
چې د دیني مدارسو هغه پرچې دي، امتحان شروع دی. نو زه ټولو ملګرو ته وایم چې د سهار نه م کوشش کړی دی دلتې راغلي یئ، هسې نه دویم نشست کې ملګري راشي او تاسو ته بهر په روډ باندې هم بیا ځای نه میلاویږي او د خفګان اظهار کوئ. نو زما درخواست دی انشاءالله العزیز چې خپل ځای باندې کښېنو. څومره چې پوسټر کې موږ نومونه ورکړي انشاءالله العزیز دغه ټول مشایخ کرام هغه به تشریف راوړي، دلته به ستاسو په وړاندې هغه بیانات کوي. محترمو زه بیان نه کوم، صرف د تعمیل حکم په بنیاد باندې محترمو څو خبرې کوم. محترمو علماء دیوبند د سسر نوم دی، علماء دیوبند د عقیدې نوم دی، علماء دیوبند د یو فکر نوم دی، علماء دیوبند د نظریاتو نوم دی. محترمو علماء دیوبند د هغه خلکو نوم دی چې نبي علیه صلات وسلام پیشنګویي وه یکونو فی آخر الزمان امة، د دې په دې امت یکونو فی آخر الزمان په آخرنۍ زمانه کې به یو قومي لهم مثل اجر اولهم. نبي علیه صلات وسلام فرمایي د هغوی دپاره به د اولنو خلکو به شانتې اجري، دیو به د مخکینو خلکو په نقش و قدم باندې ځي، دیو ته به اجر هماقه میلاویږي. ما وی محترمو په دغه دور کې که ته وګورئ د هغې صحیح مصداق علمای دیوبند دی. ما وی ځکه محترمو کله که مسله د قربانۍ راغله، ما وی که تاریخ د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ګورئ چې بلال رضی الله تعالی عنه په ګرمو شګو باندې سمړولی شو، په هغه ګرمو شګو باوجود په هغه ګرمۍ کې بلال رضی الله تعالی عنه د هغه ظلم مخې ته بیا هم د احد ناره ولګوله، بیا هم بلال رضی الله تعالی عنه د خپل منصور نه وروسته نه شو، بیا هم بلال رضی الله تعالی عنه د هغه عقیدې اواز ولګو. ما وی په رستنو خلکو که ما وکاته، ما وی ها د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث، د دارالعلوم دیوبند دغه اولنی طالب علم شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحم الله، ما که کله د مالټې تاریخ وکتو، ما که کله د مالټې د جیل حالات د هغه وکاته، ما ته یقینا میلاو شو د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه دغه یاد هغه ژوندی کړی دی. ما وی ها د شیخ الهند رحم الله وفات شو، کم خلک غسل ورکوي غاسلین، شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدني صاحب نور الله مرقده ته غاسلین راله، ورته وایي د شیخ الهند رحم الله ملا خو سوری شوی وه، د هغوی په ملا کې خو روغ ځای نه و. مولانا مدني صاحب رحم الله سترګو مبارکو نه اوښکې لاړې ویې فرمیل ویل ها د هغه راز و چې حضرت پټ کړی و، مونږ یې منع کړي و چې دنیا د دې نه خبر نه شي. ویل ها نن هغه راز پاس شو، حضرت د دنیا نه تشریف ویوړو. ویل دا هغه داغونه و، دا د شیخ الهند رحم الله په ملا کې هم هغه سوري و. کله چې به انګریز منحوس د مالټې په جیل کې شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحم الله هغې ته به یې انګار بل کړی و، ورته به یې اور بل کړی و. شیخ الهند رحم الله بدن به بربنډ و، هغې ته به مخې چټۍ به را مخې ته کړې شوه. کله به شیخ الهند رحم الله د دستخط نه انکار وکړو، دیو به په هغې راپاسه شیخ الهند رحم الله سملو، شیخ الهند رحم الله به بېهوشه شو، د ملا نه به هغه یې نظمې وبیدې، خو ها شیخ الهند رحم الله هغه څیز ته دستخط نه کوو. مولانا مدني صاحب فرمایي کله چې هفته کې زمونږ یو ملاقات کېدو، اولنی ملاقات وشو، ما د حضرت ملا وکاته، ملا سوری سوری شو و، هغې کې روغ ځای نه و. ما ترې تپوس وکړو حضرت دغه چټۍ کې څه لیکلي دي؟ ویل ما ته یې ویل چې ها دې کې صرف دومره لیکل دي چې کم د ترک موالات فتوا شیخ الهند رحم الله ورکړې ده، کم د تحریک رشمي رومال تحریک د انګریز منحوس خلاف د هندوستان په ځمکه باندې شروع، هغه ورته وایي د دې نه لاس واخله. شیخ الهند رحم الله نه دومره دستخط اخلي چې زه د انګریز وفادار یم، زه د انګریز خلاف نه یم، ما دغه انګریزي نظام ته سر ټیټ کړی، د هغې خلاف بغاوت نه کوم. شیخ الهند رحم الله دستخط نه کوي، د هغې په پاداش کې شیخ الهند رحم الله په اور او انګار سملولی کېږي. ما وی که بلال د احد ناره لګولې وه، ما وی په وروسته خلکو کې شیخ الهند محمود الحسن رحم الله هغه یاد تازه کړی و. ما وی ها محترمو امام اعظم ابو حنیفه رحم الله زما ستا په اسلافو کې هغه کس و، هغه انسان و محترمو چې کله د باطل خلاف په حق باندې ودرېدو، د جیل نه د هغه جنازه ووته، خو حضرت د خپل موقف نه وروسته نه شو، د خپلې نظریې او د خپلې عقیدې نه وروسته نه شو. ما وی ها که امام اعظم ابو حنیفه رحم الله هلته په هغه دور کې په جیل کې بربنډ کړی شو، د هغه بدن بربنډ کړی شو، هغه ته اکوړې میلاو شوې، د هغه په پوندو باندې یې وبیدې. ما وی ها هغه تاریخ هم د دارالعلوم دیوبند یو بچي ژوندی کړی دی، شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدني صاحب رحم الله کله چې د انګریز خلاف عدالت ته حاضر شو، د ترک موالات په فتوې په باداش کې راغلی دی، هغه انګریز جج ته تپوس کوي، ورته وایي حسین احمد فتوا تا ورکړې ده. مولانا مدني صاحب رحم الله د هغه انګریز په عدالت کې د هغې مخې ته د هغه جابر مخې ته پوره ګنټه بیان کوي، هغې ته وایي ها فتوا ما ورکړې ده. اخره کې د هغه جج تپوس کوي، ورته وایي حسین احمده تا ته پته هم شته چې د دې سزا سره؟ مولانا مدني صاحب رحم الله ورلاجب جواب ورکوي ها میں اتنا جاہل نہیں ہوں کہ انګریز کے قانون سے بھی ناواقف ہو، زه دومره جاهل نه یم چې د انګریز د قانون نه هم ناواقف یم. خپل اوږې باندې خپل کفن راچولی
صادر راواغستو په میز یې کېښودو ویل ستاسو سره د مرګ نه اخوا بل علاج نشته موږ ما خپل کفن په خپل تخت کې راوړی دی په میز یې کېښودو ما وی ها د شیخ الهند رحم الله هغې د پانسي سزا ختمه شوه هغوی دې ته وکاته میاں صاحب رحم الله لیکي ګڼې موقع هغه راغلې چې زمونږ علمای دیوبند زمونږ اکابرینو ته د پانسۍ سزاګانې واورولې شوې اکابرین دیوبند په جیلونو کې هغه شپه داسې په خوشحالۍ تېروي څنګه چې یو انسان سبا اختر ته خوشحالي کوي سبا اختر را روان دی هغې ته خوشحالي کوي کله چې انګریزانو ته خبر میلاو شوه اطلاع میلاو شو چې شیخ چې زمونږ اکابر او هغه علما خو خوشحاله دي د هغوی د پانسۍ اډر کینسل کړی شو مولانا مدني صاحب رحم الله هغه چې کله دغې انګریز خوشحالي وکاته هغه د پانسۍ اډر یې کینسل کړو حکم یې وکړو مولانا مدني صاحب رحم الله جیل کې بند کړی شو هغه جیل کې 5 سزاګانې سوې د مولانا مدني صاحب رحم الله ټول بدن بربند کړی شو جامې وایستل شوې په هغه حالت کې هغه ته سزاګانې ملاویږي هغه وخت د مولانا مدني صاحب رحم الله هغه سزا ختمه کړل شوه کله چې د هندوستان په ځمکه باندې بهر هغه احتجاجونه شروع شو مسلمانان راووته مسلمانان د انګریز خلاف بل وشو مسلمانان روډونو ته راووته مسلمان هغه میدان ته راووته انګریز هغه سزا بنده کړه ما وی ها ځکه ما وی مولانا مدني صاحب رحم الله که امام ابو حنیفه رحم الله د بدن نه کپړې ویستلی کېږي ما وی ها سر بگپ سر بلند سر بگپ سر بلند مفتی محمد ندیم مفتی محمد ندیم عرض کوو محترمو ما که کله وکاته امام احمد بن حنبل رحم الله په اولنو خلکو کې هغه ته کوړې میلاو شوې د یو حق مسئلې په پاداش کې د معتزلو خلاف امام احمد بن حنبل رحم الله کپړې په یینو رنګ کړی شوې ما وکاته هغه په رستنو خلکو کې مولانا تانیسري رحم الله هغه انسان دی د هندوستان نه دی راوړلی شو لاهور ته دی وایي د لاهور نه د ملتانه پورې سفر دی موږ په مالګاړو کې بند کړی شوي یو موږ ته انګریزانو واړه واړه بیرکونه تیار کړي دي هغې کې موږ ته میخونه لګولي دي هغې کې سیخان لګولي دي دی وایي 3 میاشتې دغه سفر دی موږ وایي کله الله دغه مصیبت والا سفر بم دغه امتحان والا سفر بم کله ختم شي د وایي په لاره باندې روان یو کله چې مالګاړی هغه جټکه وخوري زمونږ بدن کې هغه سیخونه او میخونه راننوځي زمونږ بدن هغه یې شو زمونږ بدن زوی وکړی زمونږ بدن هغه څښا شو لوی او دسماتې وړوکې او دسماتې په دغه ځای دی 3 میاشتې مسلسل هم په دغه حالت کې تېرېږي مولانا تانیسري رحم الله فرمایي بدن بوی شروع کړو بدن یې نظوي شروع کړی موږ وایي الله کله به دغه امتحان والا سفر هم ختم شي مولانا تانیسري رحم الله فرمایي موږ ملتان ته راورسېدو ملتان کې یو بل امتحان راغی کله چې د هندوستان نه موږ ګرفتاري وکړی شوه زمونږ واړه واړه بچي زمونږ یوه کور والا هغه د الله په اسره باندې هندوستان په ځمکه مونږ پرېښو ویل انګریز منحوس یو بل کوشش وکړو زمونږ هغه بچي زمونږ هغه بیبیانې ملتان ته حاضر کړئ ورته ویې تاسو غواړئ چې خپل پلار د ځان سره بوځئ خپل خاوند د ځان سره بوځئ هغه زمونږ بیبیانې زمونږ بچي ورته ولې نه غواړو سبا ته ورته یوه چټۍ ورکړې ده لاړ شئ د پلار نوم په دې دستخط واخلئ خپل پلار د ځان سره هندوستان ته بوځئ هغه مولانا تانیسري رحم الله فرمایي ډېر عجیبه منظر ډېر د درد منظر اسمان هم د مظلومیت دغه نظاره کوله ځمکې هم هغه نظاره کوله یو طرف ته دشمن ولاړ دی هغه په موږ پسې خنداګانې کوي بل طرف ته بچي په خپو کې لوغړېږي بیبي راته چټ را مخې ته کوي ویل ها په هغه چټ کې صرف د انګریز وفادارۍ ته دستخط کولو مولانا تانیسري رحم الله فرمایي ما خپلې بیبي ته موږ خپلو بچو ته خپلو بیبیانو ته مې اشاره وکړه چې ماشومان کنټرول کړه هغه هندوستان ته واپس بوځئ که الله غوښته انشاءالله په دنیا کې به دوباره ملاقات وشي که الله نه غوښته د قیامت په سبا باندې به انشاءالله ملاقات کوو ما وی ها که امام احمد بن حنبل رحم الله د هغې کپړې په اینو باندې رنګ شوې ما وی د مولانا تانیسري رحم الله ما وی په وروسته خلکو کې ما ګڼ ولیده زه صرف د نمونې په طور ویم مولانا تانیسري رحم الله د هغه کپړې د هغه بدن هغه وایي دومره یې نظوي وکړئ دومره بدبویي شروع شوه د ځان نه نفرت پیدا شو موږ وی الله کله به دغه امتحان والا سفر ختم شي ما وی محترمو ها ما که اول دور کې وکته د مسلمه کذاب خلاف صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین راووته د هغې خلاف په میدان عمل کې خپل ځانونه پیش کړه ما وی ها کله که ما وروسته خلکو کې وکاته ما وی د مسلمه کذاب یو بل بچی قادیانې ملعون کافر راووتو هغه هم د نبوت دعوه وکړه ما وی ها علمای دیوبند ما وکاته هغوی خپل سرونه حاضر کړه هغوی خپلې سینې حاضرې کړې هغوی خپل بچي حاضرې کړې ما ته یاد دي د لاهور په ځمکه باندې د 10,000 نوجوانانو د قربانۍ ضرورت پېښ شو علمای دیوبند 10,000
تذکرې پیش کړې نن هم د لاهور ځمکه ګواه ده ما وی که کله ضرورت پیښ شو شیخ سرفراز خان صاحب در صاحب نور الله مرقده د هغه جلوس قیادت کوي حضرت ته اطلاع ملو شو حضرت مخکې مه راځئ انګریزانو اډر هغه حکومت اډر کړی دی کم سړی د لیکې نه راواوښتي نو هغه وویلی شوټ اډر دی امام اهل سنه 63 کاله عمر کې دی 63 کاله عمر کې دی امام اهل سنت رحم الله وفرمیل ویل ها ما خپل مسنون عمر 63 کاله پوره کړی دی قرآن یې راواغستو ترخ کې ونیو شیخ مولا امام اهل سنه شیخ صفدر صاحب رحم الله د ټولو نه اول په هغه لیکه باندې قدم اړونکی بسم الله یې وویله کلمه شهادت یې وویله ویل ما خپل مسنون عمر پوره کړی دی امام اهل سنه ماوی ها محترمو امام اهل سنت په هغه کرخه باندې مخکې ځي هلته هغوی د ټوپک په ماشې د کلاشنکوف په ماشې باندې زور کوي د هغوی ټوپکې کار پرېږدي امام اهل سنت رحمه الله وفرمیل ویل ها موږ په اډیاله جیل کې وو موږ ته د جیل سپرډنټ راغی موږ ته وی یوازې خبره هم دلته ډېره عجیبه وکړه موږ ته تپوس وکړو څه خبره ویل موږ ته وویل چې ها علمای دیوبند تاسو څومره دیوبندیان چې د دغه تحریک په باداشت کې موږ تاسو ونیسو دلته م راولو تاسو په استر ځوړند کو تاسو پربند کو تاسو ته د بجلۍ کرنټونه در کو تاسو باندې قسمه تشدد وکړو ویل ها ستاسو د خولې نه هغه یو اواز قادیاني کافر والا ناره راځي ویل هغه الوخور مولیان کم چې زما د دیوبند د فکر خلاف لګیا دي کم چې نن لګیا دي علمای دیوبند ته ګستاخان وایي ویل موږ هغه خلک راوستي نه یي دلته مې یوه ډنډه وهلي نه یي هغوی راته چغې وایي د الله دپاره موږ پرېږدوئ موږ قادیاني ته کافر نه دی ویلی موږ د دغه مهم حصه نه یو ویل ها تاسو دیوبندیانو سره موږ هر قسمه تشدد وکړو خو د کفر والا هغه ناره ستاسو د خولې نه نه وځي ما وی ها علمای دیوبند هغه و چې د هغوی بچي د زنکدن په مرحلو کې پراته وو هلته قادیاني راغی په چوک باندې د مناظرې چلنج ورکړو مولانا غلام غوث هزاروي رحم الله ووتو بیبي ورته وایي که ته لاړې ستا زیر العابدین بچی هغه به وفات شي ورته وایي ها زما د زیر العابدین غوندې په لکونو بچي د قربان شي هېڅ څه پروا نشته خو که د نبي علیه صلات وسلام یو امتي هغه ګمراه شي دا د امت دپاره تباهي ده ما وی ها مولانا هزاروي صاحب رحم الله ته اطلاع په لاره ملاوېږي زین العابدین وفات شو مولانا هغه غلام غوث هزاروي صاحب رحم الله کتابونه په اوږه دي هغه د مناظرې دپاره د قادیاني ملون خلاف روان دی اطلاع ورته ملاو شو ماسوی د وفات شو جواب یې ورکویل ها د بچي جنازه فرض کفایي ده د نبي علیه صلات وسلام د دفاع جنګ فرض عین دی مولانا هزاروي صاحب رحم الله بچی دفن شو هغه د مناظرې میدان کې ولاړ دی ما وی ها محترمو ما که کله وکاته د امام ابو حنیفه رحم الله جنازه د جیل نه ووته په اولني خلکو کې ما تر هغې نظیر ملاو شو د شیخ الهند رحم الله په شاګردانو کې د یو شاګرد قبر هغه د مالټې په جیل کې تر ننه پورې جوړ دی ما وی نن هم د مالټې جیل ته لاړ شه ما وی نن هم د کیوبا جیل وګوره ما وی ها که د دیوبندیانو بچو په خپلو لاسونو کې هتکړۍ نه وې پرتې نن هم د کیوبا درو دیوال تا ته ګواهي نه درکوله چې د علمای دیوبند کومې قربانۍ دی ما وی ها بیا ما ته وویل تا غلو وکړه خو ما وی ها که کله خبره راغله بهرحال محترمو زه خبره مختصر کوم ما دومره وی د کله کله قربانو خبره راغله ما د علمای دیوبند تاریخ وکتو ما ته په هر لاره باندې ما ته په هر چوک باندې ما ته په هره کوڅه باندې د علمای دیوبند هغه قربانو اواز راغی ما وی ها محترمو کله که علمي لاین ته لاړم ما که وکاته په اول دور کې یو استاد یو شاګرد تفسیر لیکي تفسیر جلالین ما ته په وروسته دور کې نظیر ملاو شو یو استاد یو شاګرد تفسیر لیکي تفسیر عثماني په نوم باندې علامه شبیر احمد عثماني رحم الله شاګرد شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحم الله استاد ما که کله وکاته په اول دور کې امام بخاري رحم الله بخاري لیکي د هغه نظیر نه ملاویږي ما په وروسته دور کې وکاته چې د دارالعلوم دیوبند بچی وروسته په دغه دور کې امام انور شاه کشمیري صاحب رحم الله د هغه شرح رفیظ الباري په نوم لیکي ما وی ها په دغه دور کې د هغې نظیر نه ملاویږي ما که کله وکاته امام مسلم رحم الله مسلم وکتو مسلم ولیکو د هغه نظیر نه ملاوېدو ما وکته وروسته دور کې د دیوبند یو بچی په دغه اخري دور کې علامه عثماني رحم الله 5 جلدو کې فتح الملهم لیکي نظیر نه ملاویږي ما وی که په اول دور کې امام ابو داود رحم الله کتاب ولیکو ابو داود شریف ما په وروسته دور کې ولیکته چې مولانا خلیل احمد سهارنپوري صاحب رحم الله کتاب ولیکو بذل المجهود په نوم باندې شرح وکاته دنیا د هغې مخې ته حیران وه ما که اول دور کې وکاته امام مالک رحم الله موطا ولیکله ما په وروسته دور کې وکاته شیخ الحدیث مولانا زکریا نور الله مرقده د هغې شرح د اوجز المسالک په نوم وکاته او یو عرب عالم عجیبه ګواهي ورکوي کله
کله چې شیخ زکریا کتاب یې وکتو بې اختیاره د خولې نه ووته ویل ها شیخ زکریا رحم الله کتاب کې اوجز المسالک کله وګورئ په نظر دغه راځي چې امام مالک رحم الله د امام ابو حنیفه د فقه مقلد و ما ویل ها محترمو اول دور کې ما وکړه د امام بخاري رحم الله د قبر نه خوشبويي تللی وه وروسته دور کې ما وکړه د مولانا احمد علي لاهوري رحم الله په ګڼ په زرګونو په سوونو هغه اکابر د هغوی د قبرونو د خاورو نه هغه نه خوشبويي لاړه ما وکړه محترمو پوره دنیا کې علمای دیوبند د دین جنډې اوچتې کړې کله که مسله د خلافت راغله د افغانستان په ځمکه کې تاسو وکړه مولانا جلال الدین حقانی صاحب حفظه الله اگر دارالعلوم دیوبند سره تعلق ساتي مولانا یونس خالص صاحب د امارات اسلامي هغه رهبران مولانا یونس خالص صاحب مولانا عمر صاحب امیر المؤمنین حفظه الله ما که کله دغه ټول وکاته ما وی ها دا د دیوبندي مدارسو پیداوارو دا د دارالعلوم دیوبند هغه روحاني بچو دا د شیخ الهند رحم الله هغه روحاني د شیخ الهند رحم الله هغه جنګو چې هغه اعلان کړو د دارالعلوم دیوبند د بنیاد په وخت کې ویل ها انګریز زمونږ په تهذیب باندې حمله آور شو د دې چوڼۍ نه به موږ د مسلمان د تهذیب د عقیدې نظریې دفاع کوو مولانا نالوتي صاحب وفرمیل د 4.5 لکه مسلمانانو د 1857 په جنګي ازادۍ کې د شهادت جامونه نوشله د دې دارالعلوم دیوبند چوڼۍ را ما که کله دغه ټول وکاته ما ویل ها دا د دیوبندي مدارسو پیداوارو دا د دارالعلوم دیوبند هغه روحاني بچو دا د شیخ الهند رحم الله هغه روحاني د شیخ الهند رحم الله هغه جنګو چې هغه اعلان کړو د دارالعلوم دیوبند د بنیاد په وخت کې ویل ها انګریز زمونږ په تهذیب باندې حمله آور شو د دې چوڼۍ نه به موږ د مسلمان د تهذیب د عقیدې نظریې دفاع کوو مولانا نالوتي صاحب وفرمیل د 4.5 لکه مسلمانانو د 1857 په جنګي ازادۍ کې د شهادت جامونه نوشله د دې دارالعلوم دیوبند چوڼۍ را د دې ځینه به موږ په پوره دنیا کې جنګ کوو د خپل 4.5 لکه مسلمانانو د شهادتونو بدله به اخلو ما وی الحمدلله زمونږ د تاریخ هغه ټولې مرحلې که ته وګورې کوڅه په کوڅه دیني مدرسه ما وی دا د دارالعلوم دیوبند هغه جنګ دی ما وی ها تبلیغي جماعت پوره دنیا کې که ته وکړو دا د دارالعلوم دیوبند هغه جنګ و ما وی که نن خانقاهونه د بدعاتو د رسوماتو نه پاک کړه د الحاد د حملو نه محفوظ کړه د علمای دیوبند پرېښو ما وی ها د تصوف میدان ته لاړې د جهاد میدان ته لاړې که کم میدان ته هم ته لاړې ما وی هلته د دیوبند بچو جنډه اوچته کړې ده زه به د عبدالرحمان سدیس په هغه خبره اکتفا وکړم عبدالرحمان سدیس وفرمیل ویل ها مخکې په مکه مکرمه مدینه منوره کې اوس پوره دنیا ته لاړم پوره دنیا مې وکاته چرته هم کې د دین کومه یوه شعبه آباده وه هغه د دیوبند بچو آباده کړې وه چرته هم کې د دین په یو شعبه کې جنډه اوچته کړې وه هغه د دیوبند بچو اوچته کړې وه ځکه خو عبدالرحمان سدیس د کعبې امام د هندوستان په دغه ځمکه باندې مجبور شو هغه لاسونه اوچته کړه د دیوبند زندهباد اواز یې ولګو محترم بهرحال محترمو زه خبره ختمومه دومره ویم شهادة علماء دیوبند قلبی شیخ الهند کی جمعیت زنده ما خبره محترمو زه خبره ختمومه زمونږ نوجوانان احناف د علماء دیوبند دغه تمام تنظیمونه د علماء دیوبند دغه تمام جماعتونه چې څوک د جهاد په میدان کې برسري پیکار دي څوک محترمو د سیاست میدان کې سر برسري پیکار دي څوک محترمو هغه د تدریس په میدان کې برسري پیکار دي څوک محترمو د تصوف په میدان کې برسري پیکار دي نوجوانان احناف د هغه جان نثارانو نوم دی چې د دغه ټولو جماعتونو د دغه ټول فکر د دغه ټولو جماعتونو د عقایدو نظریاتو د دفاع ټیکه هغوی اخیستې ده دغه ذمهداري په خپل سر باندې اخیستې ده انشاءالله د کله پورې زمونږ په بدن کې سایي انشاءالله العزیز د کله پورې زمونږ په بدن کې جانې مونږ به د علماء دیوبند اهل سنت والجماعت د عقایدو نظریاتو د اعمالو دفاع کوو که کله په میدان کې د دلیل په میدان کې د دلایلو په میدان کې علماء دیوبند کم باطل چیلنج کوي مونږ په هغه میدان کې په دلایلو سره د هغې خلاف جنګ کول د هغه دلیل جواب په میدان کې کول د خپل فرض ګڼو او محترمو دا درته ووایم نن چې په یو نوم باندې تا خلک دوکه کوي و یار حنفیت آواز ولګوه که نه دیوبندیت بریلیت پکې چا راوستی دی دی په اصل کې هغه شین بریلی دی چې د دیوبندیت دغه صادر د ځان نه لرې کول غواړي ما وی دا یاد وساته کله چې د حنفیت تشریح هغه دیوبندیت لرې کې ما وی ها هغه بریلیت پاتې کېږي دی په اصل کې د بریلیت آواز تا ته نشي کولی دی ستا د دیوبندیت سټیج ته راغلی دی د هغه ځینه بریلیت خورول غواړي دی ځکه تا ته داسې قسمه آوازونه لګوي مونږ وایو ها که کله د حنفیت نه دیوبندیت لرې شي دا بیا بریلیت پاتې کېږي دا بیا ګمراهي پاتې کېږي ځکه علمای دیوبند په دغه دور کې د حنفیت دفاع کړې ده د الحاد او د بدعاتو ټولو حملو مخې ته ولاړ دي بهرحال محترم
محترمو زمونږ نوجوانان احناف نن په پوره دنیا کې الحمدلله افغانستان کې پاکستان کې د پښتونخوا په دغه سیمه باندې شیخ محمد ګل وهاب صاحب دامت برکاتهم العالیه موجود دی. د افغانستان په ځمکه باندې زمونږ د نوجوانان احناف دغه تحریک روان دی، د پاکستان په سیمه باندې هم روان دی. او نن محترمو تاسو به هم د هغې خبرې ګواهي ورکوئ. یو دور و چې ته کور په کور کوڅه په کوڅه وابي چیلنج کولی، پنجپیري چیلنج کولی، بریلي چیلنج کولی، سیفي چیلنج کولی، ستا په تبلیغي جماعت یې کفر فتوې لګولې، ستا مجاهدینو ته ګمراهان ویله، ستا صوفیانو ته هغه محترمو ستا صوفیه کرامو ته صوفیت ته خرافات ویله. ما وی هغه دور و محترمو. نن ته وګوره د نوجوانانو احناف څلور پنځه کاله مسلسل محنت. نن الحمدلله نن که یو وابي پنجپیری غیر مقلد محترمو دی که خپله عقیده هم بیانوي دی به اول شپږ طرف ته ګوري، شپږ طرف ته به دی ګوري چې د نوجوانانو احناف څوک کارکون خو نشته دی. ما وی بیا به د هغې نه وروسته خپل مسلک خبره کوي. مخکې که ته دعوت کولی په مفت ګاډي کې ګنج ته بوتلې، نن الحمدلله د نوجوانانو احناف د محنت ثمره ده. نن ته لاړ شه ګنج ته د جمعې د شیخ صاحب بیان ته. ما وی هغه شیخ صاحب د مفتو شیخ صاحب ما وی تور ننوځه تا به منع کوي حنفي او حنفي مسه ته راغلی د شیخ صاحب بیان ته. یار بس مهرباني وکړه خفه نه شې، لاړ شه د احنافو جومات ته هلته مونځ وکړه. ما وی الحمدلله دا د نوجوانانو احناف د هغه محنت ثمره وه. او زمونږ په سرونو باندې زمونږ د دغه مشایخو زمونږ د دغه اکابرو لاسونه دي، د هغوی سایه ده، د هغوی شفقت دی. انشاءالله زمونږ عزم دی ستاسو مخې ته یو ځل بیا دا عزم کوو د حنفیت دیوبندیت دغه د دلایلو جنګ انشاءالله العزیز د هغه وخته پورې به موږ مخ په وړاندې بوځو تر څو پورې چې زمونږ په بدن کې سا د وادره څه کوئ که نه انشاءالله. د هغې نه یوه خبره دا ده زمونږ نن اجتماع تر مازدیګره پورې ده، ټول به راسره تر مازدیګره پورې شریک کېږو که نه. کله کله قربانۍ د جان د ورکولو مسله به راځي، د جان ورکولو خبره لا موږ نه ده کړې. موږ د مازدیګره پورې ستاسو نه دغه واده اخلو چې نن زموږ سره کښېنئ، ستاسو به دغه واده مشایخ را روان دي، را سره به کښېنئ که نه انشاءالله. واده ده الله رب العزت تېر عمل کولو توفیق راکړي. واخر